السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې د مؤمن او د مسلمان د ژوند په اړه ډېر تعجب کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. د مؤمن مسلمان په اړه ډېر تعجب دی چې د ټول امور چې دی هغه خیر باندې، یعنی دی هر وخت او په هر حالت کې په ګټه باندې. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. دا چې هر وخت او په هر حالت کې په ګټه باندې خیر باندې، دا بغیر له مؤمن نه څوک نشي کېدلی، یعنی کافر نشي کېدلی په هر حالت کې خیر. دا چې یو مؤمن او یو مسلمان په هر حالت په ګټه باندې هغه حالتونه سدي او ګټه څه ده. نو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اصابته سراء شکر، که چیرته ورته نعمتونه د خدای جل جلاله طرف څخه ورسیږي او د الله جل جلاله د لورینو مورد وګرځي، نو په هغه صورت کې د شکر باسي. فکان خیر له، دا شکر هم د دې لپاره خیر. دا چې څرنګه خیر دی، نو معلومه خبره ده چې الله تعالی فرمایي که چیرته تاسو په خپلو نعمتونو باندې شکر وباسئ، نو زه به هغه نعمتونه نور هم درته زیات کړم. نو په نعمت باندې شکر ایستل دا د نعمت د زیاتېدو سبب ګرځي، نو خیر. او بل د شکران د نعمت دا په آخرت کې هم بدله لري. په آخرت کې هم الله جل جلاله شاکرو بندګانو ته بدله ورکوي. او بل حالت هغه حالت ته چې انسان په سختیو کې، مصیبتونو کې او ابتلاګانو کې، نبی علیه السلام فرمایي وان اصابته ضراء، که چیرته ضرر ورته ورسېږي، تکلیف ورته ورسېږي، او مشکلاتو کې راشي، صبر، نو بیا په هغه وخت کې دی صبر وکړي، فکان خیر له، بیا به دا د مسلمان او د مؤمن لپاره خیر.